أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تدین نړوان دی آیاتونو مبارک کې الله تعالی جل شانه عم نواله د منافقانو د خراب د کرتوت مذمت بیان کو چې دا منافقان یو خوا ګناه مو کی خیانت مو کی او بیا داغي بهتان په یو بے گناه مسلمان یا بل کس باندې اچي او بیا د خپل ځان د بچ کولو د پاره ځان سره قبیله او خپل خپلوان رشتہ داران یوځای کی او د دروغو گواہی او د دروغو قسمونه خوري نوس الله دلتا پدی آیت مبارک کی دغه خلقو دا چې کم د دې ګناهګار انسان طرفداری کوي کاغه دوستان دي کاغه خپل خپلوان دي کاغه رشتہ داران قبیله او خاندان دي او دا عام طریقه دا زیاتر خلق داسې کوي چې یو ګناه جانه اوشولانو بیا خاندان والا دغه ګناه پټولو کوشش کوي چانه جرم وشي نو بیا دوستان چې کندي ورسره ولاړی امداد کوي د دروغو گواهی مولا کوي په دروغو قسمونه خوریا زما د ادو زما د رشتہ دار زما د خپل د سزا نه بچي نو الله دغه خلقو ته خبرداري ور کوي ها دا حرف تنبیه دی چې خلقو وره دغه مجرم خپل خپلوانو دوستانو رشتہ دارانو وره ها انتم تاسو اغا خلق یہ هؤلاء تاسو اغا خلق یہ جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا چې تاسو جګړه کوي طرفداری کوي دغه ملزم او مجرم د طرفنا د دنیا په جون کې هوتا سو د طرفداری کوي عدالت کې چې کم دي د دروغ قسمونو او دروغ گواہی هو کوي ولکو دي ځان ته مؤمنان وای په یوم الحساب باندې تاسو ایمان او یقین دی نو هغه روز ځان ته یاد کړئ چې تاسو بیا الله ته کله پیش کیږئ نو آیا الله وی سوق دی چې جګړه وو کی طرفداری وو کی دغه مجرمانو دغه ملزمانو پر ورځ د قیامت د الله روان دی بیا دا دوښتا چې د الله روان دی چې کوم دی دغه مجرم بارکی الته بیا گوايو کی چې دی خو چې کوم دی بی ګناه دی او د جرم نه دی کړی الته خو ټول رازونه فاش کیږي یوم تبل السرائر فما له من قوه ولا ناصر اگر چې دا ښکارا بشي دا هر څو د هر چا کرتوت بخکارا شي د چا بیا څوک نه مددگار وي نه وسوک داغه حمایتي وي نو دغه روز ته یاد کې رشتہ دارانو د مجرمانو چې پرون د قیامت په بیا څه کوي د الله دربار کې بودريږي او بیا لې امن يكون عليهم وكيلا ایا سوق بوي په دغه ورځ دغه خلکو وکیل او کارساز وکالت وکي چې دا سړي بي ګناه دي نن خو په دنیا کې وکیل صاحب چې کندي مجرم د پاره وکالت کوي لګیا دي اگر هغه د پته نه چې دی په ګناه دي خو د خپل فیس د پاره لګیا دي هغه کیس لړاوي امداد کوي او پرد قیامت په وکیل صاحبہ
او اے رشتہ دارانو انت بتاسو بیا سکوي. نو الله پدی آیاتونو کې یو قسمه د مؤمن مسلمان تربیت کوي، دغه په ذهن کې دا خبره راولي چې نن چې کوم دا جرمونه زیات دي نو د هغې وجه هم دا ده چې تاسو د مجرمانو پشپناهي کوئ، د هغې امداد کوئ، د هغې سره ودرېږئ، د دروغو ګواهي کوئ. نو جرمونه ورځ تر ورځې سیوا کېږي، ځکه چې سړی کله وویني چې دا پلانکي مجرم ته سزا نه ملاویږي، غلطه د غلا سزا نه ملاویږي، دغه شان چې کوم دی قاتل ته د قتل سزا نه ملاویږي. نو معاشره کې که امن غواړئ او خوشحالي غواړئ نو د مجرم دا پشپناهي پرېږدئ. او چې کله په کم معاشره کې د مجرم پشپناهي ختمه شوله نو د ټول جرائمو به خاتمه بالکل وشي، ځکه چې کله یو مجرم ته سزا ملو شوله بیا به څوک د جرم همت نشي کولی. نو الله په دې آیاتونو کې یو قسمه زمونږ تربیت کوي او زمونږ په ذهن کې دا خبره راولي چې اسلامي معاشره چې کوم دی د جرائمو نه پاکول غواړي نو د مجرمانو پشپناهي پرېږدئ، د هغې بې ځایه تعاون او امداد مه کوئ، دروغ ګواهي مه کوئ، نو په امن او خوشحالي به راشي. اوس بیا الله تعالی په دې نورو آیاتونو کې د توبې ترغیب ورکوي چې انسان خو خطاکار دی، جذباتو مالک دی، د خواهشاتو مالک دی، کله کله جذبات پہ مغلوب شي، خواهشات پہ مغلوب شي، او یا کله کله په ناپوهۍ سره ګناه ته نه وشي. نو الله ته خو د خپل بندګانو د حالاتو پته ده. نو الله اوس دلته په دې آیت کې د مؤمنانو ته خاص کر او خپل بندګانو ته د توبې ترغیب ورکوي چې ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه، چا چې عمل وکړو سوءا د برایۍ د ګناه او یا ظلم وکړو په خپل ځان باندې. دا سوء او ظلم د دې دواړو معنی یو ده، دواړه چې کوم دي په ګناه او بدۍ دپاره استعمالیږي، خو بیا علما لوګو دې پکې فرق بیانوي چې دا سوءا هغه ګناه ده چې دا متعدی ده، د دې اثر نور خلقو ته رسي، فرق قتل شو، څوک زخمی شو، غلا ډاکو شوله، د دې اثر په نور خلقو هم دی. نو دغه ګناه ته سوء ویلی شي. او کبه ګناه چې د انسان د خپل ذات باندې حاوی وي، مونځ یې ونه کړو، روژې یې ونه نیوله، دروغ یې وویل، غیبت یې وکړو، شراب یې وڅښل، زنا یې وکړه، نو دا ظلم دی. برحال دواړه چې کوم دي ګناه دي، که چا ګناه کړې ده او که چا په ځان باندې ظلم کړی دی، نو الله وی اے بنده ثم یستغفر الله، په دې ګناه باندې پښیمانه شه، توبه وباسه، زه غفور رحیم ذات ما ګناهونه معاف کوم، زه هغه ذات یم چې ګناه معاف کولو باندې قدرت لرم. چې یو سړی 100 کاله شرک وکړي، 100 کاله کفر وکړي او بیا هم دې په خپل ژوند کې توبه وباسي، الله دې ته دغه 100 کالو شرک معاف کوي او معافي ورته کوي. نو هر کله چې دومره الله عظیمه ګناه چې د شرک نه بله عظیمه ګناه اړوبله شته نه، الله هغه عظیمه ګناه چې کوم دی شرک په توبه باندې معاف کوي، نو دا نور ګناهونو به بیا الله تعالی په توبه باندې بیا خامخا معاف کوي. دا الله وی غفور ما رحیم، تاسو به الله غفور او رحیم هم او چې تاسو ګناه باندې پښیمانه شئ، داسې نه چې ګناه دې وکړه او بیا ګناه باندې په خپل ګناه باندې پرده اچئ، پټئ او د هغې اعتراف هم نه کوي، الله ته وړاندې پښیماني هم نه اختیاروي، نو بیا به بله ګناه وشي، بیا بله ګناه، تر دې چې ګناه کې به ورننوځي او بیا به د هغې نه بهر راوتلو ته لارې ټولې بندې شي. نو الله وایي چې چا باندې چا ظلم وکړو په خپل ځان باندې، ګناه وکړه، نو بیا دې توبه وباسي، زه هغه ذات یم چې ګناه معاف کولی شم او رحم کوونکی ذات یم. او بیا کله کله یو انسان وایي چې دا ګناه زه کوم، نو د دې ګناه نقصان به بل ته ملو شي، نه د ګناه نقصان بل چاته نه ملاویږي، د ګناه دا نقصان د اول لومبني د په خپل ذات باندې دی. الله یوم یکسب اسما، چا چې کسب وکړو او کمایي وکړه د ګناه، نو فانما یکسب علی نفسه، از بهشکه خبره دا د دا کسب چې کوم د ګناه دی د دې وبال د په خپل ځان باندې دی،
اول بدت د دې ګناه هغه ضرر اول بدت رسی رستو کو بیا چاته باغی باندې سو تکلیف دنیاوی ملاویږي نه با ولیکن د دې رومبني چې کوم دی هغه ضرر او نقصان مالک بدی وي والله وکانه الله علیما حکیما ځکه الله هغه ذات چې هغه د انسان د ګناه باندې د انسان د ګناه پیژني ما بیا په دې ګناه باندې چې کوم سزا ده الله هغه پیژني او بیا چې کوم سزا الله په دې ګناه ور کوي هغه د خپل حکمت بنا باندې ور کوي چې هغه کوم سزا دي د لپاره مقرر کړی ده نو هغه حکیم ذات دی د مصلحت بنا باندې کوم سزا چاته ملو شولا نور خلق به د ګناه نه بچ شي اوس بعض خلق داسې وي چې ګناه مو کی او بیا داغي هغه بهتان په بل بي ګناه کس باندې چې څنګه چې دا مخکې واقعیا ذکر شو چې هغه بنو ابو بیرق خاندان کې بشیر نامي منافق غلا وکړه او دا هغه غلای چې کم دی بیا په یو مسلمان باندې لبید باندې او یا په یو يهودي باندې واچولا چې دا غلا دی کړی دا نو داسې کسان اولټه چیرې ګنام کوي او بیا الټه چې کم دی دا غي الزام په نور خلکو باندې اچي نو دا سړي ورته ټول لوی مجرم دی دته ډبل سزا ملاويږي یو د خپل ګناه سزا او یو چې چا باندې دا بهتان وتړو دا هغه سزا نو الله او دلته دا غي ذکر کوي چې ومن یکسب خطیئه او اسما چا چې کسب وکړه د خطا او یا د ګناه او دلته علما د خطا او د ګناه دواړه ګناهونه دي خو د خطا باره کې دا فرمایي چې دا خطا وړه ګناه ده او هغه ګناه ده چې انسان نه بغیر نیت او بغیر اراده وشولا سهوان ته وشولا هغه د خطا ویل شي او دا اسمن چې کوم دی هغه ګناه ده چې یو انسان قصدن عمدن او په اراده پنځه سره کوم ګناه وکي هغه ته اسم ویل شي نو کو دواړه ګناهونه دي خدای دې دواړو ګناهونو چې کوم دی دل پکار چې توبه وباسي او ببل چا دې د دې ګناه او خطا بهتان نه لګي الله یسمع يرمي به یعنی بعض خلق دا سشتا چاغي خطا او ګناو کی نو بیا ثم يرمي به بیا بهتان دړي د دې ګناه بریئن پيو بي ګناه کس باندې بي قصور کس باندې دا غي بهتان دړي دا ګناه د کړی دا قتل کړی فرقا او بل چا د دا قتل دې پلان کی کړی دی غلای کړی دا او دې بل باندې هغه غلا ثابت دی چې دا غلا دې پلان کی کړی دا او هغه بي ګناه وي بي قصور ای نو الله داسې قسم خلق چې ګناه مو کی خطا مو کی او بیا دا غي بهتان په یو بي ګناه کس باندې اچي نو فقد احتملا پدې پورتکای بوج بهتانن د دې بهتان گویا د دې بهتان چې کوم سزا ده اغم بدته ملاويږي او و اسمن مبین او کوم ګناه چې کوم اخکارا کړی دا دا غي سزا به دته ملاويږي د دبل ګناه وکړه یو ګناه وکړه او یو چې کندي بي ګناه باندې دا غي بهتان وتړو لہذا د لپاره ډبل سزا شولا لہذا ادا سے کول نی پکار چې ګناه ده نه وشولا بداغي اعتراف وکا او الله ته وجاړه الله غفور رحیم ذات ما دا الله پیغمبر حدیث کی فرمائی کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین ہر بنی آدم خطاکار دی و بہترین خطاکار هغه دی چې د خطا نه پس توبه وباس او دا توبه الله دی بندتا تمرا وګدام او مهلت ورکړي دی چې بندا ترسو جستا بدن کې ساوي او دا اساس تا ګړګړو تر اغلی نیوي نو تراغي پر تا د توبې مقدا مهلت توبه وباس از ګناهونه معاف کوم او غفرکا داستا د اساس تا پجب باندې او بخری باندې رااله او تا د عالم غیب پردیخ کارش ولي تا برزخ او فرشتي د عذاب ولیدلې نو ور بیا توبه نه قبليږي ولهدا د توبې دروازه الله کولو پریخي دا چې بندا ګناه اول حکم وا ځان دې بچ ساته او ګناه نه وشولا فوراً پاغي باندې پیمانی اختیار کا پخا ارادو کا چې دا ګناه به بیا نه کوما نو الله غفور رحیم ذات دی هغه بس تا ټول ګناهونه معاف کړي ها انتم خبردار اوره اے رشتہ دارانو دوستانو دا مجرم ها ولای تاسو هغه خلک یې
जादलतुम अन्हुम फिल हयात दुनिया कि तासु जगड़ कवे द मुजरिम द तरफना द मुलजिम द तरफना द दुनिया पजोन के दुनिया की तासु द मुजरिम सफारश कवे दाग जे कमने तपारा दरोग गवाही कवे और अगर दाग गुनाह न बचकवल कोशिश कवे दाग सजा न वल्लाहि फमन युजादिलुल्लाहु अन्हुम यौमल क़ियामत दुनिया के खुदा सु कवे खुदा सूख दे कि जगड़ कई अल्लाह जगड़ वो की अल्लाह सरा ददगा मुलजिम और मुजरिम द तरफना परवत द क़यामत खुदा दिश्ता चकदी ब्या परवत द क़यामत दे हम दागा मुजरिम दा लाड़वांदी जे कमदी अल्लाह सरा जगड़ो की नो अल्लाह अमन यकूनु अलैहिम वकीला और या सोचता चिवी ददगा मुजरिम द तरफना परवत द क़यामत से वकील उगर दी तद हिमायती उगर दी तरफदारियों की वमन यामल सुअन और चाची अमल को द बुराए द बदे और यज़लिम नफ्सहु और या पखपल जान बांधे जुल्म को नो पकार दारी द मुसलमान शेवा दादा कि सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह ब्यादि बखानो वल्द अल्लाह न दखुल गुनाह यजिदिल्लाह नुदीब उमम अल्लाह लरा गफूरन बखुन के रहीमन और मेहरबान ज़ात अल्लाह बेटुल गुनाह न माफ वमन यक्सिब इस्मन और चाची गट उकला कसब को द बुराए द गुनाह फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिही बस खबर दादा बेशक दी कसब कई ददी गुनाह दखपल नफ्स द पारा मुझे ददी गुनाह अग वबाल बा दद पखपल जान बांधी हुई वकान अल्लाह अलीमन हकीमा और दे अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला वमन यक्सिब खतवीअतन और चाची कसब को और कमाइयों का खतवीअतन द खता और इसमन और याद गुनाह सुम्मा यरमी बिही और ब्याए तोहमत को लगो दगी गुनाह बरी अन पयो भी गुनाह कस बांधे तो फ़क़द इहतमला पस बतहक़ीक़ सरद पूर तक बोझ बोहतान दगी बोहतान व इसमन मुबीना और दगी गुनाह कारा वो द बांधे डबल सदाशुला यो द गुनाह और यो द बोहतान हाँ अंतुम अल्लाह खबरदार वो रे ए रिश्तेदारानो द मुलजिम द मुजरिमानो हाँ उलाई तासु अगा खलकी जादलतुम अन्हुम फिल हयात दुनिया कि तासु जगड़ कवे दी मुजरिम द तरफना पजुन द दुनिया की फमन यजादिलुल्लाहु अन्हुम यौमल क़ियामत पसों ब जगड़ो की अल्लाह सरा दी मुलजिमानु द तरफना परवत द क़यामत अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला और यासू बशीद द्वीद पारा द्वीद तरफना वकील और हिमायती वमन यामल सुअन और चाचे अमल को द गुनाह और यज़लिम नफ्सहु और ये जुल्म को पखपल जान बांधे सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह और ये बखाना उख्तल दखुल गुनाह द अल्लाह ना यजिदिल्लाह नुदीब उम्म अल्लाह लरा गफूरन बखुन के रहीमन और मेहरबान ज़ात वमन यक्सिब और चाची कसब को इसमन द गुनाह फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिही बस बेशक खबर दादा चिद कसब को दग गुनाह दखपल जान द पारा इनको दग गुनाह वबाल पर दद पखपल जान बांधी हुई वकान अल्लाह अलीमन हकीमा और दे अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला वमन यक्सिब खतवीअतन और चाची कसब को द खता और इसमन और याद गुनाह सुम्मा यरमी बिही और बे बोहतान उलगो दगी गुनाह बरी अन पयो भी गुनाह कस बांधे फ़क़द इहतमला बस द पोर तक बोझ बोहतान द बोहतान व इसमन मुबीना और द गुनाह कारा।